شیخ مولوی اطیع الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام كل يوم يعدل صيام سنة وقيام كل ليلة يعدل قيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د جمعې مبارک ورځ ده او د ذوالحجې مبارکې ورځ دي. د ذوالحجې چې کومه مبارکه عشره ده هغې روانه ده. په کال کې چې څومره ورځې راځي الله تعالی ته په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ غوره بلل کیږي او په کال کې چې څومره شپې راځي الله تعالی ته دې کې د ذوالحجې چې کومه عشره ده د هغې شپې ډېرې افضله شپې نو ورځې ډېرې مبارکې دي او شپې ډېرې مبارکې شپې دي. حضرت ابولبابا رضی الله عنه د دې ورځې متعلق یو خبره را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل چې د جمعې ورځ د ټولو ورځو سرداره ده. دې ورځ کې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی دی. دې ورځ کې الله تعالی د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام توبه قبله کړې ده او دې ورځ کې الله تعالی د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام وفات یې دی او دې ورځ کې الله تعالی یو داسې ساعت او ګړی یې دی چې سړی د دنیا او د آخرت متعلق کومه غوښتنه وکړي الله تعالی هغه غوښتنه ضرور پوره کوي. خدا شرط ما لم یکن حراما چې هغه غوښتنه د حرامو نه وي، هغه غوښتنه د ګناه نه وي، هغه غوښتنه د الله تعالی د نافرمانۍ نه وي. او د جمعې مبارکه ورځ کې الله تعالی قیامت برپا کوي، قیامت قایموي. ځکه د مځکې په اطرافو کې چې څومره مقربې فرشتې دي دا د جمعې په ورځ د ډېر خوف حالت کې ورځ سر ته رسوي. ځکه د هغې ټولو سره دا وهم او دا بیره ورسره وي چې هسې نن خو د جمعې ورځ د الله تعالی په دې ورځ د قیامت د اقامت د قیامت د برپا کولو فیصله جوړه نه کړي او په دې ورځ پر موږ باندې قیامت قایم نه سي. نو ما درته ویل د جمعې ورځ دا د کال په ورځو کې بهترین ورځ ده. د دې سره چې موږ په کومو شپو ورځو کې روان یو دا د ذوالحجې هغه عشره مبارکه ده چې الله تعالی په دې ورځ کې یوم ترویه راولي چې د اتم ورځ ده. دې ورځو کې الله تعالی یوم عرفه راولي چې د عرفات ورځ ده او دې ورځو کې الله تعالی یوم النحر د قربانۍ ورځ راولي. نو چې څومره مبارکې ورځې دې عشره کې الله تعالی ایښې دي داسې مبارکې ورځې بیا په نورو دورانیې د زندګۍ کې ډېرې کمې معلومیږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې الله تعالی په ټولو ورځو کې کال کې 360 ورځې راځي الله تعالی د 4 ورځو انتخاب کوي. کال کې 12 میاشتې راځي پای کې الله تعالی د 4 میاشتو انتخاب کوي او دغه رقم
چې د مځکې پر مخ څومره زنانو ته الله تعالی وجود ورکړی دی، الله تعالی هغې کې د خیر و برکت دپاره د څلورو زنانو انتخاب کوي او څلور کسان په ټوله انسانیت کې اولنی جنت ته ننوځي او په ټوله انسانیت کې الله تعالی څلور کسان داسې پیدا کړي دي چې جنت د هغې طلبګاره دی، جنت د هغې تمنا کوي او جنت د هغې شوقي دی. حضرت عبدالله ابن مسعود د هغې بیا وروسته تفصیل کوي چې په ټوله کال کې الله تعالی د کومو څلورو ورځو انتخاب کړی دی، هغې کې اولنۍ ورځ د جمعې ده چې د دې انتخاب الله تعالی د رحمت دپاره، د عبادت دپاره، د قبولیت دپاره کړی دی چې دې کې پر انسانانو باندې داسې ګړی راځي چې هغې کې انسانان د خپل رب څخه کومه د دنیا او د آخرت متعلق غوښتنه وکړي، الله تعالی د هغې غوښتنې ردېدل نه کوي. ما مخکې درته دا یو شرط بخښی دی چې هغې به د حرامو غوښتنه نه وي. او دویمه ورځ په دې کال کې چې راځي هغې د عرفات ده چې هغې په دې 10 ورځو کې پر موږ او تاسو راځي چې الله تعالی په خپله په ملایکو کې په مابین کې پر دې ملایکو باندې د انسانیت په ذریعه باندې فخر کوي. الله تعالی دې ملایکو ته وایي دې بندګانو ته څه ورپېښه ده چې هغې د کفن په سپینې لباس کې او لږ سر لڅې پښې او پر بدن باندې خیره پراته او په سر و ژیره کې ګړزونه پراته او نن زما دربار د عرفات میدان کې ننواتې ماته پراته دي، دا انسانان زما څه غواړي. نو آخر الله تعالی و دې ملایکو ته وایي تاسو پر ما باندې ګواه اوسئ چې د دې انسانانو د زندګۍ چې څومره ګناه سوې ده زما د طرفه د هغې ټولې ګناه مغفرت دی. حاجی چې کله مازدیګر د عرفات د میدانه سره روانیږي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د ګناه څخه داسې صفاسي که یوم ولدت امه، لکه په دې ورځ چې دی د موره پیدا سوی او بچی چې کله د موره پیدا سي د هغې پر بدن، د هغې پر عملنامه، د هغې په زندګي کې څه خیره او ګناه نه وي، نو دغه رقم هغې په هغه ورځ د ګناه څخه داسې صفاس. او درېیمه ورځ چې الله تعالی هغې انتخاب په ټوله کال کې کړی دی هغه د کشنی اختر مبارک ورځ ده چې کله بندگان روژې ونیسي او په شپه کې تراویح وکړي او بیا د عیدګاه په میدان کې د غوښتنې په حالت کې خپل رب ته متوجي سره راجمعي، نو الله تعالی د دې ملایکو څخه پوښتنه کوي چې کم مزدور چې مزدوري وکړي، کم عمل کوونکی چې عمل وکړي، د هغې د عمل مطابق باید چې د هغې سره څه وسي. نو ملایکې ورته وایي یا الله هغې ته ښه خبره، ښه طریقه دا ده چې هغې ته پوره بدله او مزدوري ورکول سي. د هغې څه وروسته الله تعالی دې بندګانو ته متوجي سي، وایي بندګانو تاسو زما د اطاعت او د عبادت په خاطر باندې د ورځې روژې ونیولې او د شپې مې تراویح وکړي او زما د ستاسو د طرفه د هغې مزدوري دا ده چې نن د عیدګاه په میدان کې د هغې بهترینه بدله، د هغې پوره بدله زه په دې شکل تاسو ته درکوم چې ستاسو د زندګۍ ګناهونه زما د طرفه بخښلي دي. چې کله الله تعالی د عیدګاه په میدان کې دا اعلان وکړي، د هغې څه وروسته یو فرشته اعلان کړي وی د محمد امته تاسو د عیدګاه د میدانه څخه خپلو کورو ته ځئ، ستاسو ګناهونه وبخښل سو او تاسو د عیدګاه د میدانه څخه په داسې حال کې ولاړېږئ چې ستاسو بدۍ الله تعالی ټولې په نیکۍ در بدلې کړي او ستاسو بد اعمال الله تعالی ټوله په نیکو او په ښو اعمالو در بدل کړو. او څلرمه ورځ چې الله تعالی په دې ټولو ورځو کې انتخاب کړی دی هغه ورځ د یوم النحر د لوی اختر ورځ ده چې سړی قرباني کوي. حضرت فاطمة زهرا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله ما هذه الاضاحي، دا اضحیې څه دي، دا پسونه څه دي چې موږ یې حلالوو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د پلار ابراهیم سنت او طریقه ده. حضرت فاطمة زهرا وایي فما لنا فیها یا رسول الله، ای د الله رسول الله تعالی دې کې موږ ته څه راکوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي فبکل شعرة منها حسنه، د دې پر هر بیشته باندې الله تعالی یوه نیکي درکوي او هغه نیکي دې په عملنامه کې جمع کیږي. حضرت فاطمة زهرا ورته وایي ان کان صوف یا رسول الله، ای د الله رسوله که هغه بیشتان نه لري وړی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فبکل صوف منها حسنه، الله تعالی د وړیو د هر بیشته په بدله کې تاسو ته نیکي درکوي. او دا هغه مبارک عملی چې د هغه حیوان د دې بدنه څه وینه جلا کیږي
هغه وینه د مځکې پورې رسېدلې نه ده د الله تعالی په دربار کې د دې قبولیت په کامله طریقه بیا اوسي هغه وینه د دې وینې څاڅکی د مځکې ته رسېدلی نه دی الله تعالی د دې انسان د زندګۍ د ګناهونو ټولو مغفرت الله ورکړي نو ما درته ویل الله تعالی په ټوله کال کې د 4 ورځو انتخاب کړی دی د جمعې مبارک ورځ ده د عرفات مبارک ورځ ده د کشنی اختر مبارک ورځ ده او د قربانۍ مبارک ورځ ده چې دې ورځو کې د الله تعالی رحمت څومره په جوش کې او په څومره اسانه طریقه باندې الله تعالی د انسانیت اعمال قبولیت ته رسوي بیا په کال 12 میاشتو کې پر سړي باندې داسې ورځې نه راځي الله تعالی په میاشتو کې د 4 میاشتو انتخاب کړی دی په هغې کې اول رجب المرجب میاشته ده چې زموږ او ستاسو په ژبه باندې دې ته د خدای تعالی میاشته ویل کېږي چې په هغه میاشته کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عرش ته خپل ملاقات ته خپل معراج ته ورطلب کړی دی او دویمه د ذوالقعدې میاشته ده چې دا اوس ما او تا د راتیر او دریمه د ذوالحجې میاشته ده چې دا هغه د حج مبارکي ترتیبات دي ځکه ذوالحجه او ذوالقعده دا اکثریت د حج په ترتیباتو کې او څلورمه میاشته د محرم میاشته ده چې د دې څه وروسته را روانه ده چې هغې کې الله تعالی د عاشورې ورځ او هغې کې هم الله تعالی د مغفرت هغه د عبادت ورځ ایښې ده چې د عاشورې ورځ ده نو د 4 ورځو د 4 میاشتو په ټوله کال کې الله تعالی انتخاب کړی دی چې هغې د رجب میاشته ده ذوالقعده ده ذوالحجه ده او محرم دی او د ټوله انسانیت په زنانو کې الله تعالی د 4 زنانو انتخاب کړی دی چې د هغې په مثل بیا نورې زنانې نه راځي په هغې زنانو کې اولنۍ خدیجه بنت خویلد چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنۍ د کور زنانه وه هغه مبارکه زنانه چې په ټوله انسانیت کې اولنۍ اسلام پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دید ته نصیب په ټوله انسانیت کې چې پیغمبر په نبوت مشرف سو د هغې هغه نوراني تندي باندې اول د دې مبارک نظر ولګېدی او چې پیغمبر ته الله تعالی قرآن کریم ورکړی د قرآن کریم اولني آیاتونه د پیغمبر د خولې څخه اولنۍ حضرت خدیجة الکبرا واورېدل چې هغې په مکه کې خپل مال و دولت دا ټوله پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ولګاوی هغې داسې عظیمې قربانۍ پیش کړې چې د هغې قربانۍ د بدلې په خاطر به حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د عرش څخه د الله تعالی سلام حضرت خدیجة الکبرا ته راوړی چې الله تعالی تا ته سلام وایي او دویمه زنانه مریم بنت عمران چې د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام مور ولا چې الله تعالی بې خاونده بچی ورکړی او د بې خاونده بچي په ورکولو باندې الله تعالی د خپل قدرت ډېرې لوی علامې انسانیت ته وښکاره کړې او دریمه زنانه حضرت آسیه بنت مزاحم چې هغې د فرعون د کور زنانه وه هغې د فرعون په کور کې د خپل ایمان حفاظت وکړ هغې ټوله زندگی په ایمان کې تیره کوي ایمان یې د فرعون په کور کې محفوظه کړي او هغې د فرعون په کور کې د حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر کفالت وکړي هغې آخره زندگی د خپل ایمان پر حفاظت باندې د فرعون په کور کې جنت د فرعون په کور کې شهادت برداشت کړي چې د هغې شهادت په خاطر الله تعالی د جنت هغه محلات په دنیا کې په دې په سترګو باندې ولیدل او څلورمه فاطمه بنت محمد چې هغې د جنت د ټولو زنانو سرداره وه د هغې بچي د جنت د ټولو بچانو سردارانو د هغې د خاوند متعلق الله تعالی پر عرش دا لیکلي چې علی اسد الله و اسد رسوله علی د الله هم زری دی د الله تعالی د رسول هم زری دی نو په زنانو کې الله تعالی د 4 زنانو انتخاب په هغې کې اولنۍ حضرت خدیجة الکبرا او دویمه حضرت مریم بنت عمران او دریمه حضرت آسیه بنت مزاحم او څلورمه فاطمه بنت محمد او 4 کسان به په دې امت کې داسې کسانی چې د ټولو څه مخکې به جنت له دوی ورځي هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په ټوله عربو کې اولنۍ جنت ته ورننوځي حضرت سلمان فارسی به په ټوله اهل فارس کې اولنۍ جنت ته ورځي حضرت صہیب رومی به په ټوله اهل روم کې اول جنت ته ورځي حضرت بلال حبشي به په ټولو حبشو کې اولنۍ جنت ته ورځي
او 4 کسان داسې دي چې د هغې به جنت تمنا لري، جنت به ورته شوقمن وي. په هغې کې اولنی امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه، د هغې څه وروسته حضرت عمار ابن یاسر، 3 نمبر باندې حضرت سلمان فارسی، او 5 نمبر باندې حضرت مقداد ابن اسود. هغه مقداد چې په غزوه بدر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو څخه غوښتنه کوله چې مسلمانان ډېر کم دي او کافران ډېر زیات دي، موږ مشوره پیښوو، موږ څه وکړو؟ د صحابو څخه مشوره غوښته چې پر مخ ورځو که پر شا ځو؟ نو په هغې کې حضرت مقداد ابن اسود ورته ویلې د الله رسوله ته پر موږ باندې د بني اسرائیلو غوندې ګمان کوې. بني اسرائیل باندې چې کله سختی راله نو موسی علیه السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ول تو ستا رب درځئ موږ به دلته درته کښېنو. ورته موږ بني اسرائیل نه یو، اذهب انت وربک انا معکما مقاتلون، موږ په هغه ځای باندې چې ستا د خولې څاڅکی راځي په خدای قسم زموږ د وینو ولې به وویشي. نو د حضرت علی رضی الله عنه جنت ډېر شوقمن وي، د حضرت عمار ابن یاسر جنت ډېر شوق او تمنا لري، د حضرت سلمان فارسی جنت ډېر شوق او تمنا لري، د حضرت مقداد ابن اسود جنت ډېر شوق او تمنا لري. نو مقصود می دا دی چې یو طرف ته ورځ د جمعې ده او بل طرف ته د ذوالحجې مبارکه عشره ده، دا د عبادت دپاره ډېرې بهترینې ورځې دي. دې ورځو ته الله تعالی یو خاص امتیاز ورکړی دی چې هغه امتیاز، هغه جداوالی، هغه خاص صفت بیا په نور ورځو کې نسته. هغه دا وجه ده چې په عام ورځو کې چې سړی کله عبادت وکړي نو د هغه عبادت قرآن کریم د هغې تضعیف دوشندي، من جاء بالحسنات فله 10 امثالها، چې یو دې وکړي الله تعالی په 10 باندې در شماري. لیکن د دې ورځو متعلق پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ یعدل صیام کل لیلة یعدل صیام کل یوم صیام سنه، چې یوه روژه دې ونیول الله تعالی د کال په روژو در شماري، او کال 360 ورځې دي، یوه روژه الله تعالی په 360 ورځې باندې در شماري. او چې د دې میاشتې یوه شپه دې عبادت وکړي، وقیام کل لیلة یعدل قیام لیلة القدر، الله تعالی د هرې شپې عبادت د لیلة القدر سره در برابروي. او لیلة القدر در 1000 میاشتې عبادت افضل دی، او 1000 میاشتې زموږ په حساب او په کتاب کې دا 4 کال راځي، د یوې شپې عبادت الله تعالی د 4 کالو سره در برابروي. ځکه دا هغه مبارکې شپې چې الله تعالی د دې انتخاب د عبادت دپاره کړی دی، او الله تعالی د دې میاشتو په برکت سره عبادت د انسان د کومه ځای څخه کوم ځای ته رسي. ته یوه میاشته اوږوه روژه ونیسه، الله تعالی په 360 روژو در شماري. ته په دې شپو کې یوه شپه عبادت وکړه، الله تعالی په 4 کاله عبادت در شماري، چې دا د انسانانو د دې امت د زندګۍ هغه اکثره دورانیه ده چې د یوې شپې په عبادت باندې بیا داسې دی لکه یو سړی چې ټوله زندګي شپه او ورځ پر عبادت باندې تېروي. ځکه الله تعالی دا شپې د عبادت لپاره پیدا کړي دي. عام طور عبادت 2 قسمه راځي، یو هغه عبادت دی چې د هغې شکل فرضیات دي، واجبات دي، بعضې سنن مؤکد دي. هغې خو به په ټوله کال کې د الله تعالی ذمهواري ده، د الله تعالی ذمه پر انسان باندې ایښې ده چې انسان به دا عبادت خامخا کوي. لیکن دې میاشتو کې چې کوم د عبادت ترتیبات دي او څومره عبادت ډېر ثواب پیدا کوي، هغه عبادات دي چې نفلي عبادات، یا د لمانځه په شکل دی، یا د قرآن کریم د تلاوت په شکل دی، یا د لا اله الا الله د ذکر په شکل دی، یا د نفلی خیرات او صدقې په شکل دی. په دې ورځو کې الله تعالی دا تضعیف او دوشندي دي نفلی عباداتو ته ورکوي، او نفلی عبادات دا زموږ د زندګۍ اهم وظیفه ده، او زموږ د زندګۍ اهم عبادت دی، او زموږ د زندګۍ بهترینه طریقه ده. زه دا منم یو سړی په زندگی کې نفلی عبادات بالکل نه وکړي، نه په دې ورځو کې وکړي، نه په نورو ورځو کې وکړي، نه په ټوله زندگی باندې یو رکعت نفل وکړي، نه په ټوله زندگی یوه نفلي روژه ونیسي،
او نه په ټوله زندگی باندې نفلی حج وکړي نه نفلی صدقه وکړي. هغه سړی صرف فرایض ادا کوي، هغه سړی واجبات ادا کوي او بعضې سنن مؤکد ادا کوي او د هغې سره د ګناهونو سزا ګوري. زما دا عقیده ده چې د هغې د نجات ذمواري ده، الله تعالی به نجات ورکوي. لیکن دا د تجربې څه وتلې خبره ده چې د فرایضو د کمال او د تکمیل دپاره د انسان دپاره دا ضروري ده چې په خپلو معمولاتو کې به نوافل هم داخلوي. ځکه که هر څومره فرایض وکړي هغې درجات د کمال ته اکثریت هلته رسېږي چې نوافل ورسره وي. او نوافل د الله تعالی د قرب او د نزدېکت او د وصال ذریعه ده. او نفلی عبادات دا د الله تعالی په حضور کې د شیطان او د نفس د دوکې د وسوسې څخه او د ګناه څخه د حفاظت لویه ذریعه نوافل دي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې فرایض دا د الله تعالی د عظمت حق دی. الله تعالی دومره عظیم ذات دی، د مځکې او د اسمانو مالک دی او د دې کائناتو چلوونکی ذات دی. هغې تا ته وجود درکړی دی، هغې تا ته حیات درکړی دی، هغې تا ته زندگی درکړې ده. د هغې پر تا باندې دا حق دی چې هغې ته به سر کږئ، هغې ته به عاجزي کوې او هغې ته به سجده لګئ. نو فرایض دا د الله تعالی د عظمت حق دی. لکه حدیث شریف کې راځي ان تعبد الله کأنک تراه، عبادت به داسې کوې، لمونځ به داسې کوې، پر لمانځه به داسې ولاړې لکه ته چې خپل رب وینې ته ورته ولاړې. وإن لم تكن تراه فإنه يراك، بالفرض که ته الله نه وینې دا عقیده خو به دې جوړوي چې الله تعالی ما ویني. لکه سړی چې کله په لمانځه کې سجده کوي نو پیغمبر علیه السلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، دا تندی ته پر دې مځکه نه لګئ، دې ځای باندې ستا رب تا ته ولاړ دی، دا تندی ته د هغې پر پښو باندې ورته لګئ. نو فرایض پر ځای کول، واجبات پر ځای کول او عبادات پر ځای کول دا د الله تعالی د عظمت حق دی او دا د الله تعالی د خدایي حق دی پر تا باندې. لیکن نوافل کول، نفلی لمنځونه، نفلی روژې، نفلی صدقې دا د الله تعالی د محبت حق دی. الله تعالی تا ته دومره نعمتونه درکړي دي او سر در پایه په نعمتو کې رانغښتی. الله تعالی تا ته زندگی درکړي دی، الله تا ته صحت درکړي دی، الله تا ته بچی درکړي دی، الله په شپه ورځ کې تا ته رزق رسوي. نو دا د الله تعالی نعمتونه دی. د نعمتو حق دا دی چې سړی به نوافل د الله تعالی حضور ته پیښوي. لیکن یوه خبره زه په دې کې ضرور اضافه کوم چې د کم سړي په زندگی کې نوافل کمی، ما مخکې درته ویل د هغې فرایض کمال ته نه رسېږي. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کله د قیامت په میدان کې د انسانیت سره حساب روان نو الله تعالی د نوافلو حساب نه کوي، الله تعالی صرف د فرایضو حساب کوي. ډېر ځله د هغه انسان په دې فرضي عباداتو کې لږ کمی او قصور و نقصان وي نو الله تعالی دستي دې ملایکو ته وګورئ، تاسو یې نفلیات وګورئ. که چیرې د هغې په عملنامه کې نفلي عبادات دي نو الله تعالی ورته وایي چې بس د دې نفلي عباداتو څخه فرایض ورپوره کړئ. نو بیا د فرایضو کمال دا په نفلي عباداتو راځي. او که چیرې د یو چا په زندگی کې نفلي عبادات کم یا نفلي عبادات نه وي نو بیا د هغې فرایض دغسې د نقصانه سره پاته سي او د هغې فرایضو پر بنیاد ډېره ځله د انسان نجات نصیب نه سي. زما او ستا زندگی ده، زما زندگی تاسو ته حاضره ده، ستاسو زندگی ما ته حاضره ده. څوک دا ویلی سي چې کم فرایض چې الله تعالی زموږ پر ذمه ایښي دي هغې موږ په کامله طریقه سره ادا کړي دي. نه مې د هغې په مقدار کې څه کمی کړی دی، نه مې د هغې په کیفیت و شکل کې څوک کمی کړی دی. زما عقیده دا ده که د لکو انسانانو و مخ ته دا مطالبه کېږدي یو سړی ګوته نشي پورته کولی چې ما په کامله طریقه کړي دي. نو چې بیا کله د انسان په فرایضو کې نقصان د انسان څه کېږي که د هغې فرایضو کمال سړی غواړي د هغې د کمال بهترینه طریقه دا ده چې سړی به نوافل کوي او د نوافلو د تضعیف دپاره، د نوافلو د زیاتوالي دپاره، د هغې د قبولیت دپاره الله تعالی انتخاب د دې ورځو کړی دی چې په دې کې بیا یوه نفلي روژه الله تعالی د یو کال په روژو شماري او یو عبادت الله تعالی د لیلة القدر د شپې په شکل شماري. او د دې سره سره نفلی عبادات دا د الله تعالی د قرب و د وصال ذریعه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یتقرب الی عبدی بالنوافل، ډېر ځله په نفلی عباداتو باندې بنده ما ته ځان را نزدیک خپل قرب را روان کی.
او دی دومره نفلیات کوي چې ما ته را نږدې کیږي او زه دته د قرب او د نزدېکت دومره مقام ورکم چې بیا په کومه سترګه دی لیدل کې هغه سترګه یې زه سم، چې په کومه ژبه دی وینا کوي هغه ژبه یې زه سم، چې په کوم غوږ باندې دی اورېدل کوي هغه غوږ یې زه سم، چې په کوم لاس و پښو باندې دی تګ او رانیول کوي نو هغه لاس و پښې الله تعالی وایي زه سم. د دې معنا ده چې بیا د دې نوافلو په خاطر دی زما د نزدېکت او د قرب دومره مقام پیدا کړي چې بیا دا سترګه زما د رضا مطابق استعمالوي، دا ژبه زما د رضا مطابق استعمالوي، دا غوږ زما د رضا مطابق استعمالوي، د پښو باندې چې دی تګ کوي دا تګ یې زما د رضا مطابق او په دې لاس باندې چې دی کله د یو شی راخیستل کوي هغه زما د رضا مطابق. نو نفلی عبادات دا د الله تعالی د قرب او د الله تعالی د نزدېکت او د الله تعالی د وصال بهترینه ذریعه ده. او دریم ما مخکې درته وویل چې زه دا منم چې نفلی عبادات فرض او واجب خو نه دي، لیکن د ګناهونو څخه ځان حفاظت کول دا فرض او واجب دی. او ګناه چې د سړي څه کېږي د ګناه در شا کم شی کار فرمایي، د ګناه و شاته دوه شی ولاړ دي، یو نفس دی یو شیطان دی. نفس انسان ته ګناه ښایسته کړي، نفس انسان ته د ګناه وسوسه ور واچي او شیطان انسان ته ګناه اسانه کړي نو ځکه په ګناه اخته کوي. او د نفس د شیطان مقابله هغه څوک کولی شي چې د کم چا سره لوړ او بهترین او بلند همت ورسره وي او په همت کې طاقت د هغه چای چې د کم چا په زندگی کې ډیر نوافل چې سړی نفلی عبادات ډیر کوي د هغې سره همت ډیر ورسره وي او چې د کم چا سره همت ډیر ورسره د هغې د نفس و شیطان مقابله کولی شي او چې د کم چا د نفس و شیطان مقابله وکړه بیا چې نفس و شیطان سړی په کومو ګناه کې مبتلا کوي د هغې ګناه څخه د حفاظت د ده دپاره اساني د هغې ګناه څخه سړی ځان محفوظه کولی شي. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله د نوافلو مثال لیکلی دی، هغه وایي د نوافلو مثال دا د یو طاقت مثال دی، لکه زموږ استازو اصطلاح کې دا یو قسم انرژي ده چې د انسان په وجود کې راس چې کله انسان د خپله کوره څخه د زبان دی د یو زندګۍ دپاره ووځي نو عرف او معاشره دې حال ته رسېدلې ده چې قدم پر قدم سړی د ګناه سره مخامخ کېږي، سترګې د ګناه تقاضا کوي په ګناه کې ځان واقع کوي، ژبه د ګناه تقاضا کوي چې کوم مجلس لورلې په غیبت او بهتان کې ځان اخته کوي، او غوږ د ګناه تقاضا کوي چې داسې شی اورېدل غواړي چې هغه شی دته جایز دی. او د انسان پر قدم قدم د زندګۍ په ترتیباتو کې انسان له ګناه راځي او ګناه یو ناجوړي ده او ګناه یو مرض دی او د هغې ناجوړۍ او مرض څخه دفاعي قوت د هغه چا مضبوط وي چې د هغې په بدن کې انرژي زیاته وي، د هغې په بدن کې قوت زیات وي او هغې د طاقت زندگی تیره کړي، بیا د هغې د دفاعي سیستم په خاطر هغې د دې بیماریو ناجوړۍ څخه د ځان حفاظت کولی شي. او دغه انرژي دغه طاقت دا په روحاني دنیا کې د انسان نفلي عبادات دي چې کومه زندگی کې نفلي عبادات ډیر دي نو هغې کې روحاني طاقت دی، په هغې کې روحاني انرژي ده او چې کوم ځای کې روحاني قوت او انرژي زیاته راله نو د هغې په خاطر انسان بیا دا ګناه څخه چې یو مثال د یو ناجوړی دی د دې څخه دفاع لري او د دې څخه دفاعي سیسټم لري او د دې څخه دفاعي قوت لري او بیا په اسانه د دې ګناه څخه ځان فارغ کولی شي. نو ځکه دا مبارکې میاشتې دي، د دې میاشتو د عبادت یو ترتیب دا دی چې سړی به زندگی په نفلي لمنځونو کې په نفلي عباداتو کې او په نفلي ترتیباتو کې تیروي. تیره جمعه کې ما د حضرت عبدالله ابن عمر دا درته ویل چې هغې به خپلو شاګردانو ته ویل چې الله تعالی په ټوله کال کې د عبادت لپاره داسې ورځې نه دي پیدا کړي خلکو عبادت وکړي، هغې چې به په دې ورځو کې پر بستره پروتو هم او که به پر اوداسه ناستو هم او که به د لمانځه څخه سلام په وګرځوي په هر صورت کې هغې به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد په ډېر کثرت سره به دا ویل. زموږ د سلف کې حضرت عطا ابن ابي رباح که به په بازار کې و که به په کور کې و
که به په لاره کې و که به په کور ته را رسېدلی و د هغې به کثرت په دې ورځو کې د لا اله الا الله ذکر و. حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبدالرحمن ابن ابي لیلا چې زموږ د دې امت ډېر لوی فقها و، هغې به په دې ورځو کې په خپلو سبقونو کې د سبق په درمیان کې چې به ودرېدی بیا به یې دستي د لا اله الا الله او د الله اکبر ذکرونه کول. حضرت جعفر ابن سلیمان متعلق راضي لوی واعظ و چې هغې به د خپل وعظ و نصیحت په دې مابین کې یو ګړی ودرېدی لا به هغې په کثرت سره د لا اله الا الله ذکر کول، الله اکبر ویل او ولله الحمد ویل او د عباداتو په ډېر ښه طریقه باندې خیال ساتل. نو یو د دې ورځې تقاضا دا ده چې په دې ورځو کې سړی نفلي عبادات وکړي، او دویمه دې ورځو کې انسان نفلي صدقات وکړي، د خیر و خیرات شکل، د صدقې شکل، د یو چا سره احسان کول او په یو شکل د مسلمان ضرورت ورپوره کول، او دې وخت کې په ځان کې د سخاوت صفت پیدا کول. ځکه سخي هغه څوک دی چې الله ته هم ورنږدې، جنت ته هم ورنږدې، او بخیل چې هر څومره عبادت کوي دا د الله څخه هم لري او د جنت څخه هم لري. نو ځکه دې وخت کې د سخاوت صفت او سخاوت کې الله تعالی د انسان لږ و ډېر ته مجبوره نه وي، او سخاوت کې صرف اور صرف انسان ته الله تعالی د خپل استطاعت او د وس مطابق او د خپل حیثیت مطابق او د اخلاص او د جذبې مطابق چې په کوم شکل دی سخاوتو کې، خیر و خیراتو کې، صدقاتو کې د مسلمان ضرورت ورپوره کړي. د اختر مبارکې ورځې دي او دی انسانانو باندې د مسکنت زمانه ده او د انسانانو باندې د تنګۍ زمانه ده. نو دې ورځې په شاوخوا کې کتل، خپلو محلو کې کتل، په خپلو قریبانو کې کتل او پر غریبانو باندې فام کول. ځکه د دې ورځې د صدقې چې څومره بدله الله تعالی انسان ته ورکوي، بیا په کال 12 میاشتې کې داسې بدله سړی نشي پیدا کولی. حضرت ابو لبابه رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې الله تعالی پر لوح محفوظ باندې یا الله تعالی د جنت پر دروازه باندې 3 کرښې لیکلي دي، 3 لیکې لیکلي دي. یوه لیکې دا لیکلې ده چې الله تعالی دا اوله جمله لیکلې ده، لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي. الله وایي زه یو خدای محمد زما بنده او زما رسول دی. او دویمه جمله یې دا لیکلې ده چې امت مذنبه ورب غفور. دا امت ډېر ګناهګار امت دی، د دې څه ګناهونه کیږي، لیکن د دې په مقابل کې الله تعالی د دوی رب دی، هغه پر دوی ډېر مهربانه دی. او درېیمه جمله یې دستي دا لیکلې ده چې قد وجدنا ما عملنا، چې زموږ د لاسه څه وواتو پر دې مځکه باندې هغه ټوله موږ له مخ لرال. ځکه د قیامت میدان کې الله تعالی انسانیت ته وایي هذه اعمالکم، دا ستی عملونه دي چې څه مې کړي دي. فمن وجد فيه خیرا فلیحمد الله، چې کوم څوک نیک اعمال ډېر ولري هغوی دې د الله حمد ادا کړي. ومن وجد فيه غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، چې کوم څوک د نیکو اعمالو څه سوا بل څه کې وویني هغه دې ځان ملامت کړي. نو الله تعالی دا جمله لیکلې ده قد وجدنا ما عملنا، چې څه مې کړي دي هغه مخ له رالو. وربحنا ما قدمنا، چې څه مې مخته استولي دي په هغې کې مې ګټه ولیدله. الله یو په 10 کله، الله یو په 100 کله، الله تعالی یو په 80 کله، الله تعالی یو په 900 کله. او وخسرنا ما خلفنا، چې کوم شی زموږ در شا پراسه پاته سلو هغې کې موږ ډېر نقصانیان یو، نه نه استعمالوي څوک، نه نه حساب کیږي د چا سره. نو وایي چې الله تعالی درېیمه خبره دا لیکلې ده چې قد وجدنا ما عملنا وربحنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا، چې څه مې کړي وو د هغه سره مخامخ سلو، چې څه مې مخته استولي وو په هغه کې مې ډېره ګټه ولیدله، او چې کوم شی در شا راسه پاته سو په هغه کې مې ډېر نقصان ولیده. ځکه دې ورځو کې صدقه کول او دې ورځو کې د مسلمانانو سره احسان کول او دې ورځو کې د مسلمانانو سره همدردي او غمخواري او شفقت کول د کدی کې ډیره لویه ګټه ای. د علماو قول دی چې کم څوک زکات په زندگی کې ادا کوي الله تعالی د مال حفاظت نصیب کوي، او چې کم څوک د زکات څخه قصور کمای کوي الله تعالی حفاظت ختم. چې کم څوک صدقه په خپل زندگی کې عادت لري الله تعالی عافیت او سلامتیا د مرضونو سور نصیب کی.
او چې کم څوک د صدقې سزان ګوري د هغې کم نصیبه ده چې ګوري عافیت یې زندګي کې نه وي، یا بیماری دي یا اسپتالونه دي یا ډاکټران دي یا دواوې طبیبونه دي. او چې کم څوک عشر ادا کوي نو هغې مال کې به الله تعالی برکت اچوي، او چې کم څوک په عشر کې کمای کوي هغې به د مال د برکت څخه خلاص. او څلورم چې کم څوک دعا ډیره کوي الله تعالی قبولیت ورکوي، لیکن که یو سړی د دعا سره نه وبالي کوي الله تعالی د قبولیت دروازه ورباندې بنده کړي. چې کم څوک په لمانځو په عبادت کې چستی کوي او په ښه طریقه باندې په جوانمردي سره ادا کوي نو الله تعالی د قیامت د زکندن پر حالت باندې د شهادت د کلمې لار ورته خلاص کړي. او چې کم سړی سهار په خوب کې تیروي او لمونځ پر څاښ باندې کوي نو د هغې وبال اکثره دا راسي چې پر حالت د زکندن الله تعالی د شهادت د کلمې لار ورباندې بنده کړي. بیا ژبه ټکوي او بیا کوشش کوي، بیا محنت کوي، دی یې کوي ورته ناست انسانان یې کوي، لیکن د کم نصیبه پر حالت د زکندن پر ژبه شهادت نه جاري کېږي، ځکه د په لمنځو کې قصور کړی دی، ځکه د په عباداتو په دې کې کمی کړی دی. نو دویم نیک عمل چې په دې ورځو کې د انسان په نصیب کېږي هغه دا دی چې دې ورځو کې صدقه کول، د صدقې ترتیب ځان له جوړول. او ما درته ویل صدقه الله تعالی ته ډېر مقبول او ډېر محبوب عمل بلل کېږي. او آخرنی عمل چې د انسان دپاره په دې ورځو کې ډېر ضروري عمل دی، دې ورځو کې قبرستان ته ورتلل، هدرو ته ورتلل، د خپلو مردگانو د ایصال ثواب دپاره دعا کول، او په خپلو اذکارو کې په خپلو نفلي عباداتو کې او په خپلو صدقاتو و خیراتو کې د خپلو مردگانو حصه ټاکل. او د اتم ورځ ده، د عرفات ورځ ده، د نم ورځ ده، لکه زموږ استازو پښتانه د مړو شپه بولي، نو دې کې د دې ادرو زیارت کول، او دې کې د دې مردگانو دپاره دعا کول، او دې وخت کې د دې مردگانو د حالاتو څه یو څه عبرت اخیستل، د مردگانو د حالاتو څه یو څه عبرت اخیستل چې هغې مردگان نن غریبان په کم حالت کې دي. کتابونه لیکي چې مړی په قبر کې په داسې حالت کې لکه یو څوک چې سیلاب اخیستی او هغه لاسونه او پښې غورځوي، د خپلې زندګۍ اسره تلاشوي، په هر شي پورې لاس نسی او هر شي ته ورغورځي او د هر شي تمنا لري. نن هغه مردگان زموږ او ستاسو طرف ته داسې تمنا لري لکه یو سیلاب اخیستی چې د زندګۍ کم اسره تلاشوي. یو بزرګ دی پر ادره باندې راتېرېږي، نو هغه خپل شاګرد ورته وایي حضرت تا د ادره ته د قبرستان ته کشف مراقبه کړې ده چې الله تعالی دې مردگانو باندې کم حالت. هغه ورته وایي بچی ما خو کشف مکاشفه مې کړې ده، مراقبه مې کړې ده، الله تعالی د دې خلکو حالت پر ما باندې کشف کړی دی. ورته وایي دا مردگان په کومو حالاتو کې پراته دي؟ هغه بزرګ دی خپل شاګرد ته وایي ورته وایي دا دومره د افسوس په حالاتو کې دي چې پر موږ د جمعې ورځ څنګه تېره سوه، پر موږ د ذوالحجې عشره څنګه تېره سوه، پر موږ د دنیا هغه د عبادت ګړي و ساعات څنګه په غفلت کې تېر سو. ورته پر دې خبرو دا خلک په دومره زیات حسرت و افسوس کې دي، زما په خدای قسم که د یو حسرت و افسوس پر ټوله انسانیت تقسیم کې ټوله انسانیت به لیونیان شي چې نن زما او ستا پلار دی، زما او ستا مور ده، زما او ستا نیکه دی، زما او ستا مشران و کشران چې هغې په کومه بېوزلي کې او په کم حالت کې په دې قبرونو کې زما او ستا د عباداتو کم انتظار لري، چې زما د بچي به کومه تحفه راځي، زما د زنانې به کومه تحفه راځي، زما د ورور به کومه تحفه رافسې راځي، زما د قریب به کومه تحفه راځي. نو دې ورځو کې د هغې دپاره یو تحفه د عبادت برابرول. او ادرې ته صرف په دې نیت باندې نه ورتلل چې زه د ادرې د مړي سره احسان کوم، هغې ته دعا کوم، بلکې هغې ته په دې نیت باندې ورتلل چې د خپلې زندګۍ د دې قبرونو څخه عبرت اخیستل، د خپلې زندګۍ لږ فکر و تصور چې زما زندگی څنګه تیریږي او زما په زندگی کې به زما سره څه کیږي. چې کله ته د ادرې او قبر ته ودرېږې نو دې وخت کې چې په کم ښایسته لباس کې ته ودرېدې نو د ځانه سره لږ دا فکر او نظر کوه، دې قبر ته ګوره، د دې قبر ته د عبرت په نظر ګوره چې څو ورځې بعد چې زه په دې قبر کې پروت یم زما پر بدن به د کفن لباس په کم شکل باندې پروت دی.
نن زه په دې ښایسته لباس کې ګزاره لرم، سبا به زما پر دې بدن باندې د کفن لباس پیچلی او زه به په دې خارو په دې یرو کې پړ پړ پروت یم. چې کله نن ته د ښایسته کوره سه ور ووتې او د ښایسته بیټکه سه ور ووتې، د ښایسته بسترې سه ور ولاړ شوې، دې قبر ته داسې نږدې ودرېږه، د دې انسان سوچ و فکر وکړه، د دې څه عبرت واخله چې سبا به په دې خاورو کې زما بستره څنګه وي، سبا به په دې خاورو کې زما دپاره پسته د بسترې استوګنه څنګه وي او زما به شپه دلته څنګه تېرېږي، زما به ورځ څنګه تېرېږي او زما زندګي به دلته څنګه تېرېږي. حدیث شریف کې عظیم ځکه پر دوو کسانو ډېر زیات تعجب کوي. یو پر هغه سړي باندې ځکه ډېره تعجب کوي چې دی په دنیا کې مخستن پسته بستره پرېږدي او پر کټ باندې پرېوتی او پلنګ دی او ښایسته بستره او پسته او د راحته ډکه بستره ده. ځکه ورته ما ته تعجب ودرېږي چې سړی څو ورځې بعد چې ته زما غېږې له راسې دلته به ستا زندګي څنګه. دویم پر هغه دوو کسانو چې هغوی د مځکې پر یو کیسه باندې جګړه سره کوي، یو وایي دا زما ده بل وایي زما ده. ځکه وایي ما ته ډېر تعجب ودرېږي چې خلکو زما پر سر خو په سوونو کلونو خلکو جګړې کړي دي، تاسو ورسئ هغه پر کومه ولاړو څه د چا، زه چا ته ورپاته سوم، زه یم د چا هغوی ولاړو پر کومه باندې. نو ځکه ادرې ته ورتلل او ادرې ته د عبرت په شکل باندې هم ورتلل، د دې خپلې زندګۍ لږ د دې څه عبرت اخیستل. دنیا کې سړی ښایسته خوراک کوي نو هغوی د ځانه سره د قبر د چینجانو خوراک هم لږ د عبرت په شکل ځان ته پېښوي چې دې قبر کې دا بدنونه چا وخوړل او دې قبر کې دا بدنونه چینجانو خوراک سلو او د دې هغه ښایسته سترګې، د دې هغه ښایسته چهرې او د دې هغه ښایسته رنګونه په هغې کې د چینجانو د خوراک کډي په کوم شکل جوړ سلو. او دې قبر ته چې ودرېږې چې نن خو زما په جیب کې پیسې دي او نن زما سره مال دی، نن زما سره دولت دی، چې سبا زه دې قبر ته راسم زما مفلسي به په کوم شکل وي، زما مسکنت به کوم شکل وي او زما احتیاج او ضرورت به په څه باندې پوره کېږي. هلته به زما مال د کومې خوا وي، هلته به زما دولت، هلته به زما د ضرورت د پوره کېدلو اسباب په کوم شکل باندې وي. نو ځکه دې قبرونو ته په دې شپو کې ورتلل او دې قبرونو کې خپلو مردګانو ته دعاګانې کول او د هغې دپاره د ذکر او د صدقې تحفې لېږل او په خپله د خپلې زندګۍ عبرت د دې قبرونو څخه اخیستل. لکه یو کتاب کې لیکلی دي یو سړی دی هغې په خپل کور و مکان کې د خپل وروره سره یې جګړه ده، دی ورته دا کونج زما دی، ورور یې ورته زما دی، پر دې کونج باندې سره جګړه ده. دی وی دا زما د مځکې خاوره ده، زما راپورته کړی دیوال دی، هغه وایي نه دا زما دی. الله تعالی د دوی د عبرت دپاره یو واقعه ورته ښکاره کوي. الله تعالی په دې دیوال کې یو خښته ده، پخه خښته یا کچه خښته ده، الله تعالی هغه ورته وګایي، هغه ورته یې خلکو تاسو زما پر سر باندې جګړه سره کوئ، تاسو زما سره یو ځل پوښتنه وکړئ چې زه څوک یم. د دوی په مزاج کې اول بیره راله، خوف رالی، لیکن چې کله بیره او خوف ختم سو نو هغه یو ورور به راپوښتنه د دې خښتې څه کوي، هغه ورته زه د یو بادشاه سترګه وم، زه د یو بادشاه سر وم چې هغې ډېر زیات قدرت درلودی، هغې په دې مځکه کې ډېر د عیش و عشرت زندګي تېره کړه، لیکن پر هغې باندې د مرګ حمله راله، هغه په دې ځای کې په قبر کې ښخ سو، د هغې بدن په خاورو یرو باندې بدل سو، د هغې هغه سترګې چې ټوله دنیا د ده د رعب لاندې وه هغې په خاورو داسې ګډې سوې چې نن د هغې څه خښته جوړه ده او ستاسو د کور په دیوال کې. نو زما څه عبرت واخئ که نن تاسو پر ما باندې جګړه کوئ او زما د ملکیت هواداره یاست، نو بیا خو هغه بادشاه چې د محبت په نظر او بل نورو اشیاو ته کتل د هغې حالت داسې دی، نو تاسو چې کله د عبرت په نظر باندې دې ته نه ګورئ نو څو ورځې بعد به تاسو هم د دې حالاتو سره مخامخ. نو مقصود مې دا دی چې د دې حالاتو څخه عبرت اخیستل، دې مځکه ته کتل، دې کور ته کتل، پر دې مځکه 7000 کاله سوي دي. نن یې حاجي صاحب دا شوق لري وایي دا زما کور دی، دا سرای زما دی، ورته 100 کاله مخکې دا کور د چا او 100 کاله بعد دا کور د چا. نو په دې خاطر باندې د دې شیانو سره د دې عبرتونو او د دې قبرونو سره د دې مردگانو ته لږ د عبرت په نظر باندې ورتلل.
د یو سړي مطالعه کې لیکلي دی یو کتاب چې هغې ډېره ښه کلا او ډېر بهترین کور د ځان دپاره جوړ کړی چې کله بهترین کور تیار سو برابر نو خپلو ملګرو مشوره ورکړه چې دې کې بهترین میلمستیا تیاره کړه چې د دنیا خلک ستا مبارکۍ له راسي او ستا کور وویني او ستا د هغه محنت بهترین داد او آفرین درکړي نو د ملګرو په مشوره باندې هغې په دې کور کې بهترینه میلمستیا تیاره کړه او پخپله پر یو کټ باندې د دې محل په مابین کې کښېناستی او چپنه یې واغوستله او چې کوم میلمانه راځي هغه روغبړ ورسره کوي مبارکي ورکوي د هغې څه وروسته بیا نفقي و میلمستیا له ځي چې کله د میلمنو مابین دی نیمۍ راورسېدو نیمۍ را روان دي د مکان یو بله کوچنۍ دروازه وټکېدله د یو خادم ته وایي چې ته ورسه څوک یې ټکوي خادم چې دروازه ور خلاصه کړله یو بوډا سړی ولاړ دی ورته خیر بوډا څه کوې بوډا ورته خادم ته ورسه مالک ته دې ووایه چې ملک الموت عزرایل علیه السلام راورسېدی ستا روح قبض کوي خادم چې کله هغه سړي له راغلی چې بوډا خو ولاړ دی او ملک الموت دی د ده په دې بدن کې خولې راتوی سوې او ساه یې بنده سوله باره ورته ته په یو ګیله و بانه باندې اوس یو څرکی رخصت کړه چې دی هغې ته ګیله و بانه ور یادوي عزرایل علیه السلام و دې مخ ته ورته ودرېږي ورته یې سړی زه د ګیلو د بانو والا نه یم زه پر خپل وخت باندې راغلی یم زه د چا په ګیله و بانه درننه نه یم رخصت شوی زه چې راغلی یم زما د ځانه سره دغه سړي روح وړی دی اوس به ستا روح قبض کوم او د ځانه سره نو ما درته ویل د مرګ دغه حالات دي نه په ښایسته کور سړی خلاصیږي نه په مال و دولت باندې سړی خلاصیږي نه په منصب و حکومت باندې سړی خلاصیږي چې عزرایل علیه السلام راورسېدی بیا به دې د قبر دې تورې کندې ته رسوي نو د دې قبر د تورې کندې څه اوس دا لږ عبرت اخیستل حضرت عزرایل علیه السلام وایي زه چې کله په کور کې د یو سړي روح قبض کړم نو دی په دې مابین کې پروت دی دا خلک شاوخوا دیوالو ته ولاړ دي ژاړي وایي زه په یو کونج کې ورته ودرېږم باره و دې خلکو ته حیران سم چې دا خلک ژاړي پر څه باندې زما خو د دې کوره څه نه رغېږي سبا د پلانکي واری دی زه راځم بل سبا د پلانکي واری دی زه راځم او بل سبا پلانکي له راځم زما خو دې کور له بیا راتګ دی بیا راتګ دی بیا راتګ دی عزرایل علیه السلام وایي که دا خلک زما په اراده باندې خبر سي په خدای قسم هر سړی به د ځان غم واقع هغه مړی به پر هغه ځینې یېرسي نو ما درته ویله چې دا د عبرت دنیا ده دا د تماشا ځای نه دی دا د منظرې ځای نه دی دا د شوق ځای نه دی دا د قدرتو د لویۍ ځای نه دی دا د الله تعالی د عبرت ځای دی او دا د الله تعالی د عبرت اخیستلو منظرې دي د دې ادروسه د دې منظرې کول او د دې ادروله د عبرت په نظر باندې ورتلل چې نن زه پر دې مځکه باندې ګرځم نن زما ښایسته لباس دی سبا به په دې قبر کې زما لباس څنګه وي نن زما ښایسته کور و استوګنه ده سبا به په دې قبر کې زما استوګنه څنګه وي نن زه په ښایسته خوراکو کې ژوند تېروم سبا چې زما د بدن په اندامو کې چینجي حرکت کوي او زما بدن د هغې خوراکې زما زندګي نن زما سره مال و دولت او په دې باندې زه خوشحاله یم او سبا چې کله په قبر کې زما مسکنت و مفلسي زما زندګي به څنګه وي نو دې قبرونو له ورتلل او د دې قبرونو متعلق لږ فکر کول او دې قبرونو کې د خپلو مردگانو غم خوړل ما مخکې درته ویل چې دا حالات پر هر چا راځي نن که ما او تا د مځکې پر سر باندې یو څه زمانه بعد ما او تا د مځکې په شکم کې یو دا دنیا دا دې کې د الله تعالی قانون فطرت دی چې د مځکې پر مخ باندې کم سړی څه کوي د الله تعالی د طرفه د فطرت نظام دا دی چې هغسې ورسره کېږي نن که ته په خپل مور پلار پسې ایصال ثواب کوې په هغې پسې صدقه کوې د هغې د قبر زیارت له ورځې هغې دعا ورته کوې سبا بچی په تا پسې ایصال ثواب کوي بچی په تا پسې صدقه کوي او سبا بچی تا له قبر له تحفه درستوي او سبا بچی ستا د قبر دعا ته درځي لیکن که ته نن بې وفا سوې په خپلو بچانو او په خپل مال و دولت کې غرق سوې هم پلار یې رسو هم مور یې رسوه هم د هغې قبر یې رسو هم د هغې د قبر زندګي یې رسوه په خدای قسم دغه حالت سبا دغه ستا نازولي بچان ستا سره کوي
ما درته ویل دا د قانون فطرت دی، په شریعت کې معافي ستا، په فطرت کې معافي نسته. نن چې یو سړی د خپله پلاره سره بده زندګي تېروي، د هغه ورځ به په سترګو باندې ویني چې بچی به د ده سره بده زندګي تېروي. نن چې سړی په کډه باندې د پلاره سبیل سي، تاسو څو ورځې بعد ورته ګورئ چې مشر بچی به اول د ده څه کډه باروي. زما د خدای په ذات قسم، زما په دې سترګو لیدلي دي، ما په دې غوږو باندې اورېدلي دي چې یو ورځ زه یو سړي له ورغلم، هغې ما ته دا ګیله کولو زه نن بچي د مځکې وولم. په دغه مجلس کې ناست وم، د ده پر مخ یو سړي راته ویل زه چې په پلانکۍ ورځ رالم ستا او د پلار چې سره جنګ و، تا پلار پر دې ځای د مځکې ووایه. نو دا د فطرت قانون دی، د فطرت تقاضا دا ده چې څه کوې هغه به در سره کېږي. نن که د پلار زیارت له ورځې، نن که صدقه په پلار پسې کوې، او نن که پلار یادوې، نن د پلار دپاره نفلي اعمال کوې، سبا د بچي صدا تمه ولره، سبا به بچی دغسې در سره وکړي. لیکن که ستا په پلار کې سوچ نه دی بند، په مور کې سوچ نه دی بند، ستا د هغې د مردګۍ، ستا د هغې د مړوالي او د قبر فکر نسته، ستا هغې ته د ثوابو د ایصال فکر نسته، سبا دا تمه بیا ته د خپل بچي څخه قطعا نسې کولی. ما درته ویل دا د فطرت زندګي ده. یو کتاب کې لیکلي دي، یو سړي د خپل بچي په غاړه کې، یو بچي د خپل پلار په غاړه کې پټور واچوی، باره د کوره څخه کشاوی، د پلار غږ نه کوی نه کوی نه کوی، چې کله در یو ځایه پورې ورسوی، درخته ده چې در درې درخته تیر کوي، باره بچي پلار چیغې کوي ور زویه تبا بسې ظلم دې وکړي. هغه بچي ورته ویل پلاره در دې ځایه پورې دې ولې غږ نه کوی؟ باره ورته ویل بچی ما هم د پلار په غاړه کې پټور اچولی، ما چې را کشاوی در درختې پورې مې را ورسوی، نو تا چې کله زه در درخته تیر کم، زما د عقیده سو چې اوس به تباه کېږې، ځکه در دې ځایه پورې ستا عمل ظلم نه و، ما دغسې کړي. نو ما درته ویل دا د فطرت زندګي ده. په فطرت کې الله تعالی انتقام اخلي، په فطرت کې الله تعالی بدل اخلي، په فطرت کې چې انسان څه کوي هغسې ورسره کېږي. دې زندګي باندې نه غره کېدل، ځکه دا بوډاوالی، دا ضعف، دا مرګ، دا ادرا او دا قبرستان دا هر سړي ته ګوري. په یو کتاب کې د یو بوډا متعلق لیکلی دي، یو بوډا دی، دا داسې د مسخرې او د دغه خبره ده. یو بوډا دی، هغې د ډېرې زمانې د ډېر زړوالي په خاطر، لکه عام عرف کې سړی پر ملا باندې کوږ سي، بره داسې چوغې روانې، نو د هغې د بدن د کمزورۍ په خاطر پر ملا باندې را کوږ، او هغې د سترګو د کمزورۍ په خاطر باندې پر دې سترګو باندې چشمې ایښي دي، او هغې د لاسونه در شا نیولي دي، کرار کرار دې مځکه ته ګوري روان دی. نو لاره کې یو څو بچان ورباندې پیښ سو، هغې بیا دا بوډا ته وکتل، د خپل مذاق او د مسخرې یو ترتیب پر جوړوي. بوډا د خپلې کمزورۍ څخه پر ملا کوږ دی او پر سترګو باندې یې نکي دي. هغه بچان خپله مسخره ورباندې کوي، بابا په څه پسې ګرځئ، کوم شی دې ورک دی؟ ځکه دی داسې روان دی لکه یو څوک په یو شي پسې ګرځي. باره د ده د سترګو اوښکې راغلې. بهرحال بچی یو شی مې ورک دی، ډېره زمانه د هغې په تلاش کې یم، لیکن تاسو غم مه کوئ، تاسو به هم یې څو ورځې د هغې بعد د هغې تلاش وکئ. هغه ورته یې څه دي ورک دی؟ ورته یې بچی ځواني مې ورکه ده، طاقت مې ورک دی، زندګي مې ورکه ده، د هغې په تلاش کې روان یې. ورته یې بچی ډېر غم مه کوئ، څو ورځې بعد به تاسو هم د هغې تلاش وکئ. نو ما درته ویل دا د فطرت قانون دی، او د فطرت په قانون کې انتقام ضروري، د فطرت په قانون کې بدله ضروري. که نن هغه خلک په قبرونو کې پراته دي، زما او ستا انتظار کوي، او ما او تا د هغې سره د بېوفایۍ زندګي وکړو، نه د هغې قبر له ورځم، نه د هغې دعا له ورځم، نه هغې ما ته په دعا کې په یاد راځي، نه ما ته هغې په خیر و خیرات کې په دعا په یاد راځي. سبا بیا تاسو د بچانو سره د دې ګیله نه شئ کولی، ځکه سبا ستاسو زندګي په دې قبرونو کې ده، او دغسې بې وسه زندګي ده، دغسې بې کسه زندګي ده. تاسو به د دې خپلو بچانو انتظار کوئ، لیکن چې څه دې کړي دي هغسې به در سره کېږي. نو ځکه دا مبارکې شپې دي، د ذوالحجې مبارکې ورځې دي، د دې یوه روژه دا په 360 روژې باندې ده، د دې یوه شپه عبادت دا د 4 اتیا کاله عبادت دی. نو دې کې نفلیات کول، نفلي عبادات کول، او دې کې صدقات کول، په خپلو صدقاتو کې خپل مردگان یادول،
او دې ورځو کې د خپلو مردګانو د ایصال ثواب دپاره قبرستان ته ورتلل او هغې ته دعاګانې کول او د دې خړو قبرو څخه عبرت اخیستل او د خپلې زندګۍ په دې قبرو کې یو وخت تصور کول. نو دا ورځې دا د الله تعالی د قبولیت ورځې دي. الله تعالی دې ورځو کې اعمالو ته ډېر قبولیت په اعلی پیمانه باندې ورکوي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې ورځو کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي او چې د کوم چا د لاسه څه نیک اعمال وځي الله تعالی دې هغې ته د قبولیت مقام ورکړي. الله دې دا څو خبرې قبولې کړي. واخر